سلامونه وخت مو په خیر. ناټو وایي ترڅو چې شرایط مناسب نشي سرتیري نه وباسو. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي هیڅکله به اجازه ورنکړو چې افغانستان بیرته 20 کاله شاته لاړ شي. مالیې وزارت وایي د ښوونکو د معاشاتو زیاتوالي لپاره د لوړپوړو چارواکو معاشات کموي. د دغه وزارت سرپرست خالد پاینده وایي چې په 1400 مالي کال کې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو په معاشاتو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کتابونو د کمښت د ستونزې د حلولو لپاره 30 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینه حمیدي وایي دغه کتابونه به په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته راولېږدول شي. ځانګړو ځواکونو بغلان کې 42 کسان د طالبانو له زندان آزاد کړل. د ملي دفاع وزارت وایي په دغو کسانو کې 21 تنه نظامي او 12 تنه نور ملکي وګړي دي. او د افغانستان زعفرانو حاصلات نږدې 21 ټنو ته رسېدلي دي. کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي 1999 کال کې پر نږدې 200900 هکټاره ځمکه زعفران کرل شوي.